السلام علیکم کتونکو وخت مو په خیر خوشحاله یم یو ځل بیا تاسو سره یم نن ویډیو کې له تاسو سره د جرمني هیواد دولتي فلی فاونډډ بورسونو په اړه مکمل معلومات شریکوم دا چې څنګه ورته نوملیکنه کیږي کوم اسنادونه ورته پکار کیږي د بورسونه کومې ګټې لري څومره وخت نیسي ټول سره تر پایه د سره شریکوم بیا هم که کوم څه رانه پاتې شي د همدې ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ انشاءالله په خپل وخت تاسو ته ځواب درکوم بیا هم درنه هیله کوم چې د همدې ویډیو په کمنټ کې راته ولیکئ که غوښتنه لرئ ځواب درکوم ترڅو پوه شم چې تاسو د څه په اړه پوښتنه کړې په شخصي کې راته میسجونه مه کوئ څنګه چې ما مخکې یو ټول پوښتنه کړې وه چې راتلونکې ویډیو زما باید د څه په اړه اوسي د برازیل ویزا په اړه که د جرمني بورسونو په اړه نو تر ټولو ډېر رای لکه څنګه چې تاسو وینئ 9.4% د جرمني بورسونو اخیستې دي نو ډېرو کسانو د همدې په اړه ویلي وو چې د جرمني بورسونو په اړه باید ویډیو جوړه کړو البته د برازیل ویزا هم ډېر رای اخیستي 2% نو راځو د تل په څیر کارجو.com ویبسایټ ته چې دلته یو څه خلاصه لیکل شوي ځکه دلته راځو کارجو.com ویبسایټ چې خلاص شو بیا راځو دلته سکالرشپ باندې کلیک کوو دې ځای باندې چې کلیک وکړو دلته ډاټ سکالرشپ په اړه مکمل معلومات دي تر ټولو لومړی دلته جرمني هیواد کې دي د بندېدو تاریخ مختلف د کتونکو هر یونیورسيټي ځان ته تاریخ ورکړی ځینې مئی میاشت کې دي ځینې نومبر میاشت کې دي ځینې اکتوبر میاشت کې دي ځینې همداسې اګست میاشت کې دي دلته دوی نومبر لیکلی ده خو نومبر نه ده یعنی مختلف دی هر یونیورسيټي ځان ته تاریخ لري د ویډیو په جریان کې درته تشریح کوم چې کومه یونیورسيټي تر کوم تاریخ پورې ده لاندې مرازو او ډیګریان چې دي ماستر او پی ایچ ډي لري کتونکو بیچلر ته نشي کولای نوملیکنه وکړئ ماستر پی ایچ ډي لري یعنی ډاکټرا او ماستر ته کولای شي تاسو نوملیکنه وکړئ اپلیکیشن فیس نه لري وړیا ده ښځینه نارینه کولای شي تعداد دقیق معلوم نه ده او د ژبې غوښتنه هم درنه کوي د جرمني یا د انګلیسي فلی فاونډډ دي ځینې بخښنو ته کولای شي په انګلیسي ژبه کې دي او په جرمني کې دي خپله لاندې راځو دلته یو څه نور هم د بورسونو په اړه درته ووایم چې ماستر او پی ایچ ډي لکه مخکې مې چې ویلي دغو فیلډونو ته تاسو کولی شئ نوملیکنه وکړئ په دې کې اکانومیک ساینس ده بزنس اډمنسټریشن ده او ورسره پولیټیکل اکانومیک ده انجینرینګ ریلیټډ فیلډز اف سټډي میتھمیټیک ده ریجنل اربن پلانینګ میډیکل اینډ پبلک هیلث سوشل ساینس ایجوکیشنل لا اینډ میډیا سټډیو د نه وروسته کتونکو کومې ګټې لري دغه سکالرشپونه د ډاټ په نوم باندې ډي ای ای ډي یا ډاټ په نوم باندې چې دا سکالرشپونه یادېږي په دې کې تاسو ته میاشتنی که چېرته تاسو ماسټر ته نوملیکنه کوئ د ماسټر زده کوونکو ته 861 یورو ورکول کېږي میاشتنی او که چېرته پی ایچ ډي یا ډاکټورا ته تاسو کامیابه شوئ د هغه زده کوونکي ته 1200 یورو میاشتنی فیس ورکول کېږي یعنی معاش یا د جوب خرڅ ورته ویل کېږي میاشت په میاشت تاسو ته دغه پیسې درکول کېږي د نه وروسته هیلث انشورنس تاسو د صحت بیمه هم درته کوي هغه هم وړیا ده او ستاسو ټول د سفر اسناد له ویزا نیول تر ټکټه پورې ټول په دوی باندې ده یعنې تاسو ته درکوي د نه وروسته میاشتنی یو څه ستاسو د اوسېدو لپاره نورې پیسې هم درکوي د ځای د کرایې لپاره او بله تر ټولو ښه خبره چې درته وایم کتونکو تاسو کولی شئ چې خپل فامیل ځان سره بوځئ یعنې خپل فامیل هم کولی شئ که چېرته تاسو واده کړی وي ماسټر ته یا ډاکټرۍ ته تاسو نوملیکنه کوئ او فامیل لرئ کولی شئ د خپل فامیل اسنادونه ورولېږئ او ستاسو فامیل هم هلته کولی شئ ځان سره بوز یعنې دا ډېره ګټوره خبره ده چې تاسو فامیل هم ځان سره بوستلی شئ د نه وروسته لاندې چې راشو دغه لیست اف اویلیبل پروګرام یعنې دغه ټولو پروګرامونو ته تاسو کولی شئ چې نوملیکنه وکړئ لکه مخکې چې ما ویلي وو هر یونیورسيټي هر پروګرام ځان ته ډیډلاین لري لکه که دغه ماسټر پروګرام ته تاسو نوملیکنه کوئ د دې ډیډلاین تر 31 اګست پورې ده او که د ډاکټرا پروګرام ته نوملیکنه کوئ د دې هم تر 31 پورې ده او د دې چې ده اول د اکتوبر 2022 پورې ده دا چې ده 31 اکتوبر ده دا چې ده 19 جولای ده همداسې ټول د هر پروګرام دلته لیکل شوي دي ډیډلاینونه خو د دغو ډیډلاینونه اصلي او رسمي فایل چې په سایټ کې نشر شوی ده دغه ده دغه ته هم ځو یو ځل دا هم ګورو او نوملیکنه هم چې تاسو هر یونیورسيټي ته کوئ هر پروګرام ته کوئ د همدې فایل له مخې کوئ سمه ده کتونکو
بیرته راځو سایټ ته. دې ته بیا وروسته راځو چې څنګه ورته نوملیکنه کیږي او څنګه باید پر مخ ولاړ سو. لومړی فقط خلاصه لږ نور هم درته تشریح کړم. بیرته کارجو سایټ ته راغلو. په دې ځای کې یو کین اپلای څوک کولی شي ورته نوملیکنه وکړي. graduate with at least 2 years of professional experience from the following countries. یعنی تاسو باید لیسانس ډیګري لري، ورسره باید 2 کاله تجربه هم ولري کاري په همغه بخش کې. یعنی کوم لیسانس چې تاسو ویلی نو د دغو هیوادو وړ ټول کولی شي ورته نوملیکنه وکړي چې خوشبختانه افغانستان هم په دې کې شامل ده. دلته لکه څنګه چې تاسو ګورئ افغانستان هم په دې کې شامل ده. دا ټول هیوادونه کولی شي دغه DAAD په نوم باندې ډاټ په نوم باندې کوم سکالرشپونه چې دي دا ټول هیوادونه کولی شي ورته نوملیکنه وکړي چې په دې کې افغانستان هم شامل ده. بیرته راځو شاته. ډیوریشن اف د پروګرام یعنی څومره وخت کې دا خلاصیږي. که چېرته تاسو ماسټر ته نوملیکنه کوئ 12 تر 24 میاشتو پورې ده، او که چېرته تاسو PhD ته نوملیکنه کوئ 30 میاشتې یعنی 3 کاله ده. او لاندې راځو انسټرکشن اف یونیورسيټي. جرمني یونیورسيټیان دي، ټول یونیورسيټیان جرمن دي یعنی د نورو هیوادونو دي. په جرمن کې تاسو درسونه وایاست. year of program هغه 2022 او 2000. eligibility and requirement هغه کوم کسان چې ورته شرایط برابر دي او غوښتنه لري. انګلیش لانګویج ده، په هغه کې تاسو باید انګلیش ټافل آیلټ IBT 80% نمرې ولرئ. او که کوم تاسو کورس ویلوي د هغه یو قوي سند ولرئ په هغه هم کولی شئ نوملیکنه وکړئ. او دغه نه وروسته جرمن که چېرته تاسو ویلوي DSH2 یا ټست DAF4 په نوم باندې چې کوم پروګرام ده دا کولی شي یعنې تاسو ورولېږئ. کم از کم 2 کاله کاري تجربه باید ولرئ او بیچلر مو ویلی وي، خو بیچلر باید تر 6 کالو مخکې تاسو نه وي ویلی، یعنې ستاسو د لیسانس په ډیګري باندې 6 کاله نه وي تیر شوي. او باید هغه هیوادونه نه واوسئ کوم چې په شرایطو ورته برابر دی او دوی اعلان کړي دي. ریکوایرمنټ ډاکومنټ کوم اسنادونه په کار دي کتونکو ښه. لکه مخکې چې ویله هغه د ستاسو د انګلیسي سند او دغه نه وروسته 2 کلنۍ ستاسو کاري تجربې، یو سند، موټیویشن لیټر، هغه خپل بیان چې تاسو لیکئ یعنې خپل زړه خواله پکې لیکئ چې ولې غواړئ دې ته نوملیکنه وکړئ او دا تاسو ته څه ګټې لري او ستاسو مشکلات څه دي او خپل بیان لیکئ. یعنې څومره چې تاسو دردونکې کیسه پکې ولیکئ هغومره امکان لري تاسو چانسونه زیات شي. موټیویشن لیټر یعنې همدغه خپل بیان. دې نه وروسته DAAD اپلیکیشن فرم تاسو ډکوئ او امضا پرې کوئ. دغه فرم کتونکو زه په دې باندې کلیک وکم دا فرم خلاصو چې څنګه ښکاریږي. او زه د دې فرم په اړه تاسو ته ځان ته یو بله ویډیو جوړوم چې دا فرم څنګه ډکیږي. دې لپاره چې ویډیو ډېره زیاته اوږدیږي د دې په اړه ځان ته یو تاسو ته ویډیو جوړوم، خو بیا هم که پرې پوهیږئ دغه فرم ده چې دلته تاسو نوم لیکئ، دلته هغه نوعیت انتخابوئ. دا فرم هم ضروري ده چې خپله DAAD سکالرشپ د جرمني چې کوم دي دا باید ورسره ډک شي دوی له طرفه ده. او څنګه لیږل کیږي دا ټول زه تاسو ته ویډیو په جریان کې وایم. خو یو دا فرم ده چې د دوی د غوښتنو څخه ده. DAAD اپلیکیشن فرم هم ورته وایي، ګرین فرم هم دې ته وایي. بیرته شاته راځو. د دې په اړه بیا ځان ته تاسو ته ویډیو جوړوم. او نور کوم څه ورته پکار کیږي. CV هینډ ساینډ یعنې تاسو باید CV جوړه کړئ او پرې امضا وکړئ. CV باید یورپین سټایل کې اوسي. کتونکو باید یورپایي سټایل CV اوسي، داسې عادي CV باید نه اوسي. خو یعنې که ورولېږئ عادي CV ستاسو کار کوي خو چانس مو کمیږي. دوی د غوښتنه چې ده یورپین سټایل ده، لکه څنګه چې دلته دوی لینک ورکړی ده یورپین سټایل. په دې سټایل کې تاسو CV جوړه کړئ. په دې باندې رایټ کلیک کوم. کتونکو د دې سایټ لینک زه تاسو د ویډیو ډسکرپشن بخش کې اچوم. دا ټول معلومات تاسو کولی شئ همدې ځای نه واخلئ. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو د CV فارمیټ ته رسوي. په دې سایټ کې تاسو کولی شئ چې خپله CV جوړه کړئ اروپایي سټایل کې. یعنې د دې CV په اړه امکان لري چې زه تاسو ته یوه ځان ته ویډیو جوړه کړم چې د اروپایي سټایل کې په دې سایټ کې تاسو CV په سره تر پایه څنګه جوړولی شئ. نو دلته چې تاسو کلیک پې وکړو نو کتونکو چې تاسو کله دې سایټ ته راشئ دلته کولی شئ تاسو CV جوړه کړئ چې په دې کې ویلکم بخش ده، پرسنل انفارمیشن، ورک ایکسپیرینس، ایجوکیشنل اینډ ټریننګ، پرسنل سکل. دغه په پای کې بیا تاسو CV ډاونلوډ کړئ، بیا امضا پې وکړئ. د دې په اړه هم زه امکان لري تاسو ته ویډیو جوړه کړم او لینک په دې ځای کې درته اچوم، د ویډیو ډسکرپشن کې هم درته اچوم. که چېرته مې جوړه کړله فقط کریټ مای پرسنل بلاګ باندې CV باندې کلیک کوئ.
د نه وروسته دلته خپل معلومات پرسنل معلومات ورکوئ، هغه نه وروسته نیکسټ ته ځئ، بیا دغه ټول بخشونه تکمیلوئ، بیا سی وي خپله ډاونلوډ کوئ، امضا پرې کوئ، دلته تاسو اپلوډ کوئ. دا ټول اسنادونه ریکوایر ډاکومنټسو کې لکه څنګه چې ما فورم مخکې ویلي، د نه وروسته سی وي ده. سی وي په هماغه سایټ کې چې ما اوس خلاص کړو په هغه کې کولی شئ اروپایي سټایل کې تاسو خپله سی وي جوړه کړئ. او دا ټول اسنادونه چې زه تاسو ته تشریح کوم څنګه لیږل کېږي، دا زه تاسو ته د ویډیو په جریان کې وایم. سی وي نه وروسته بیا تاسو ریکمنډیشن لیټر خپل یونیورسټي او د کاري ځای نه اخلئ، چې ریکمنډیشن لیټر یعنې ستاسو لپاره یو تقدیرنامه ستاینلیک تاسو ته درکوي چې تاسو ستاینه پکې وکړي او ټاپه شوي باید. هغه نه وروسته ورک اکسپیرینس سرټیفیکیټ یعنې ستاسو د کاري تجربې هغه سرټیفیکیټ یا سند. د نه وروسته بیچلر ډیګري سرټیفیکیټ یعنې ستاسو د لیسانس سرټیفیکیټ. اکاډمیک ترانسکریپټ یعنې ستاسو هغه ترانسکریپټ یا هغه نمرات چې تاسو درکول کېږي، لکه 3 کلن نمرې چې تاسو 12 کلن یا د 12م صنف پخلی. د نه وروسته های سکول ګریجویټ سرټیفیکیټ یعنې شهادتنامه چې تاسو د مکتب شهادتنامه. دغه ټول اسناد چې دي ضروري دي او دا ټول باید تاسو ځان سره ولرئ. او څنګه دې ته نوملیکنه کېږي کتونکو، اوس درته وایم چې دغه ټول اسناد تاسو ځان سره ولرل او تاسو په دې ټولو شرایطو برابر یاستئ. بیا دې نه وروسته تاسو نوملیکنه څنګه کوئ، how to apply. په دې کې دا سکالرشپ وایي چې تاسو نوملیکنه باید هغه پوهنتون چې تاسو انتخابوئ یا هغه پروګرام چې تاسو انتخابوئ باید هغه پوهنتون ته تاسو نوملیکنه وکړئ، ورسره دغه د داد سکالرشپ فرم ډک کړئ. هلته مشخص کړئ چې دغه زه د داد له طرفه تاسو ته نوملیکنه کوم. دغه ټول پروګرامونه دي کتونکو ښه، یعنې نوملیکنه څنګه کېږي، باید هغه پروګرام چې تاسو انتخاب کړی وي هغه یونیورسټي ته مشخص تاسو نوملیکنه کوئ شرایطو په مطابق. یعنې هر یونیورسټي ځان ته شرایط لري. کوم چې ما مخکې وویل دغه اسنادونه ضروري دي، دا ضروري دي، خو ځینې معمولي اندک شانته امکان لري چې د دغو ټولو یونیورسټیانو د دغو پوهنتونونو یو څه شرایط لږ نور هم پکې کم او زیات وي. یعنې یوه فرمه امکان لري چې د دوی له طرفه بل هم وي یا د دوی د نوملیکنې په بخش کې لږ څه نور هم پکې اضافه او کم اوسي. کتونکو اوس راځو چې دا نوملیکنه دغو پروګرامونو ته څنګه کېږي. په دې لیست دې باندې کلیک کوو، لیست اف آل ګریجویټ همدغه پکې ذکر شوي دي چې دا لیست تاسو خلاص کو. دغه مکمل پروګرامونه چې ما مخکې ویلي دي، ډیډلاینونه د ټولو په دې ځای کې ذکر شوي دي په دغو ځایونو کې، او ریکوایرمنټ هم ذکر شوی په کومه ژبه کې دلته تاسو ته درس درکول کېږي او په کومې ډیګریانې دي په دې ځای کې، لکه ام ای ده، پی ایچ ډي ده، 2 میاشتې ده. د نه وروسته دا ټول د هر پروګرام په اړه باندې مشخص لیکل شوي. اوس کتونکو راځو چې دې ته اوس نوملیکنه تاسو کوئ څنګه کوئ. د مثال په توګه په همدغه اولین باندې زه کلیک کوم او غواړم چې همدې ته زه نوملیکنه وکړم، دې پروګرام ته په دې کلیک کوم. په دې مو چې کلیک وکړو موږ راستن هغه یونیورسټي یا پوهنتون سایټ ته وړي په کوم ځای کې چې موږ باید ورته نوملیکنه وکړو. درته وایم چې هر پروګرام باندې مو کلیک کوو ځان ته یونیورسټیانې دي، ځان ته ویبسایټونه لري، ځان ته طریقې لري. هغه طریقې باید تاسو پیدا کړئ. زه یو دوه تاسو ته تشریح کوم. لکه دغه چې موږ ته خلاص شو، په دې ځای کې موږ اپلای باندې کلیک کوو. په اپلای مو چې کلیک وکړو کتونکو دلته ګورئ ښه، لکه دوی هم چې ذکر کړي دي چې تاسو باید کله چې نوملیکنه کوئ نو دلته که لاندې راشو ګورئ دوی د داد په اړه باندې ویلي دي. ډي ای ای ډي اپلیکیشن هم دوی ذکر کړی دی چې که چېرته تاسو ډي ای ای ډي سکالرشپ له لارې موږ ته نوملیکنه کوئ تر 31 اګست 2022 ډي ای ای ډي سکالرشپ ته تاسو کولی شئ نوملیکنه وکړئ. د نوملیکنې طریقه ټوله همدغه یوه ده چې دوی وایي تاسو خپل ټول اسنادونه چې په دغو شرایطو که تاسو برابر یاستئ هغه ټول اسنادونه تاسو د ایمیل ته راولېږئ، اټچ یې کړئ او د ایمیل ته راولېږئ. او که چېرته تاسو د داد سکالرشپ لپاره نوملیکنه کوئ دغه لیټر اف ریفرنس هم باید تاسو ډک کړئ. ټول اسنادونه د ایمیل ته راولېږئ. د نه وروسته بیرته شاته ځو چې یو بل پروګرام خلاصوم چې څنګه نوملیکنه کېږي، یعنې د بل یونیورسټي. د مثال په توګه که دغه هایدرو ساینس اینډ انجینرینګ دغه پروګرام ته زه غواړم چې نوملیکنه وکړم، همدغه اولین
انجینرینګ بخش ده په دې یونیورسيټي زه کلیک کوم مشخص یونیورسيټي ته لګي په دې ځای کې ګورئ دغه د همغه بل یونیورسيټي خپل سایټ راته خلاص کړو دوی خپل ځان ته لږ څه شرایط لري خو دوی هم دا سکالرشیپونه درکوي د دې ډیډلاین هم دوی لیکلی ده بیا دلته نوملیکنه څنګه کیږي کتونکو باید هر پروګرام هغه یونیورسيټي سایټ چې خلاص کړئ باید اپلیکیشن په نوم باندې یا اپلای په نوم باندې یا داسې یو څه تاسو هغه لینک پیدا کړئ په هغه کې بیا تاسو د ډاډ هغه خپل مشخص ځای پیدا کړئ او ورته نوملیکنه وکړئ دې چې دا ډاډ ای پی اس اپلیکیشن دلته دوی ورکړی لینک په دې باندې کلیک کوو په دې مو چې کلیک وکړو موږ ته هغه مشخص ځای خلاصېږي چې موږ ورته نوملیکنه کوو نو لکه څنګه چې ګورئ دغه یونیورسيټي ځان ته فورمه لري آنلاین ایمیل ته نه لیږل کېږي یعنې فقط دغه یو وړه شان د تاسو فورمه ډکوئ چې په دې ځای کې تاسو ته یو څه مشخص لیکلی دي چې تاسو باید 6 کاله مخکې خپل لیسانس نه وي خلاص کړی او د نه وروسته تاسو څوک یاستئ میسټر یا میسز خپل میسټر یا میسز بیا دلته نوم او تخلص ټول هر څه انتخابوئ د نه وروسته تاریخ تولد انتخابوئ سټیزنشپ لیکئ شماره ایمیل ادرس او دلته هغه کوم اسناد چې دوی غوښتي دي ډاډ فرم هغه کومه فرمه چې ما تاسو ته ویلي هغه شین رنګ باندې کومه فرمه چې وه هغه فرمه غوښتي او سی وي غوښتي اورپین سټایل کې لکه څنګه چې دوی ویلي دي اورپین سټایل کې باید اوسي او تاسو امضا پې کړې وي موټیویشن لیټر خپل بیان ستاسو ډیګري اف بیچلر ده چې ټول اسنادونه باید په انګلیسي ژبه کې وي که چېرته انګلیسي ژبه ترجمه نه لري انګلیسي یا جرمن ژبه کې ستاسو ټول اسنادونه وي کتونکو کوم ځای چې نقطه لري هغه ضروري دی کوم چې نه لري لکه دا ترانسکریپټ چې نقطه نه لري دغه اسناد ضروري نه دي دا هم ضروري دی لیګلایزیشن اف د ترانسلیټر دا هم ضروري نه ده انګلیش لینګویج دا ضروري ده دا هم باید اپلوډ کړئ ایویډنس اف ات لیست 24 months 2 کلن د خپل کاري تجربه یو سند باید ورته اپلوډ کړئ د نه وروسته هغه ریکمنډیشن لیټر ده هغه ټول اسنادونه چې ما درته ویلي وو هغه دانه دانه ټول دلته تاسو ریکمنډیشن لیټر ده د نه وروسته سیکنډري ډیګري دا او د نه وروسته جرمن لینګویج سرټیفیکیټ که چېرته لري میریج د واده میریج سرټیفیکیټ او د ماشومانو د زیږېدنې سرټیفیکیټ یعنې د واده او د زیږېدنې نور کوم فایلونه که تاسو لرئ هغه هم اپلوډ کړئ او د نه وروسته دې باندې کلیک کوئ دې مو چې کلیک وکړو دا کوډ په دې ځای کې نوشته کوئ او سبمیټ اډمیشن باندې کلیک کوئ کتونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویلي ذکر مې کړل چې هره یونیورسيټي ځان ته خپل شرایط لري او ځان ته فورمه لري تاسو باید هر یونیورسيټي په شرایطو باندې د هغوی فورمه په هر یو باندې چې کلیک وکړئ هلته تاسو ته فورمې باید تاسو پکې پیدا کړئ او ورته نوملیکنه وکړئ نوملیکنه مو چې وکړه تاسو بیا د هماغه مشخص یونیورسيټي له طرفه ډاډ سکالرشپ ته معرفي کیږئ دا ته چې معرفي شوئ بیا له تاسو سره همدغه ډاډ سکالرشپ چې ده تاسو سره په اړیکه کې کیږي او تاسو ته بیا وایي چې دلته په دې سایټ کې خپل ځان راجستر کړئ او خپل اسنادونه بیا دلته اپلوډ کړئ که چېرته تاسو لومړی د یونیورسيټي یا د هغه پوهنتون له طرفه تاسو ومنل شوئ دا ټول اسنادونه بیا تاسو دلته هم اپلوډ کوئ د نه وروسته کتونکو بیا تاسو دوی ته منتظر تاسو سره بیا خپله همدغه ډي ای ای ډي خپله تاسو سره په تماس کې کیږي په اړیکه کې کیږي او مخکې پروسه درته تشریح کوي چې څنګه باید تاسو خپل ځانونه آماده کړئ او څنګه تاسو درسونه ووایئ بیا هم کتونکو ښه وخت ولرئ که کوم څه رانه پاتې وي غوښتنه پوښتنه په کمنټ کې راته ولیکئ